صبر وکړه چې ټول ویده شي، شپه ښه پخه شي. چې کله نیمه شپه شوله، د خوب له بسترې راپورته شه، لاړ شه پخلنځي ته، سوکا دروازه خلاصوه چې څوک له خوبه راویښ نه کړي. ګیلاس راواخله، اوبه پکې واچوه، په بسم الله یې وڅښه او پای کې الحمدلله ووایه. راشه او په یخو اوبو باندې اودس وکړه. هغې کوټې ته دننه شه چې نور څوک پکې نه وي. دروازه بنده کړه او غږ وکړه چې الله اکبر. 2 رکعته نفل وکړه. په سجده کې الله پاک ته ځان نه ماشوم جوړ کړه، ګیله ورته وکړه، شکایت ورته وکړه، څه مشکلات چې لري، څه ناخوالې چې د ژوند کې، کوم حاجت چې د نه پوره کېږي، زړه چې د ډکي، تر هغې ګیله کوه، تر هغې اوښکې تویوه، تر هغې ژړا کوه او زارۍ کوه او له الله پاک نه هر څه غواړه چې د زړه بار دې سپک شوی نه وي. لکه یو ماشوم چې بلا تشبیه له خپل موره هر څه غواړي، تر هغې پورې ژاړي، تر هغې پورې شلی چې هغه هدف ته نه وي رسېدلی. ته هم خپل رب ته چې تر موره 2 ځلې ډېر مهربان دی وژاړه، ګیله ورته وکړه، زړه ورته تش کړه او خجالت احساس مه کوه. هغه ستا رب دی، ستا د اواز په اورېدو باندې خوشحاله کېږي. کوم عیب نه ده چې ته لوی ځان احساس کړې چې زه غټ سړی یم څنګه ژاړم. نه لکه ماشوم احساس ولره. ته بیا ګوره چې ستا په ژوند کې کوم بدلونونه راځي. دغه سجده ته چې پکې کومه ګیله الله ته کوې، څه چې ورته وایې، څه چې ترې غواړې، دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان په سجده کې الله پاک ته تر ټولو نورو حالاتو ډېر نږدې. الله پاک دې مستقیم ګیله او شکایت اوري. کم غم، خفګان، ناخوالې او له هر څه چې ګیله لرې، زړه ورته تش کړه. چې کله دې لمونځ خلاص کړو، په پای کې دا دعا وکړه چې یا الله ما د دې جوګه کړه چې هره شپه همدغه وخت کې راځم او تا سره راز و نیاز کوم. ته چې کله په الله مین شي، مشکلات، ناخوالې، جنجالونه، تکلیفونه، دغه غمونه او خفګانونه به دې له ژونده کډه وکړي. ډاډه اوسه، عملي یې کړه. که د ژوند کې تغییرات رانغله، بیا ووایه چې تا دروغ ویل، تا سمه خبره نه کوله. دا تجربه که، بیا یې وګوره. السلام علیکم.